پسترګو کې مې اوس هغه د سترګو ګاټې نشته پسترګو کې مې ستا د انتظار کاڼي پراته دي نور هېڅ نه وایم یا د پښتنې خاورې دښمنه الله دې داسې که لکه د کونډې ارمانونه نور غرونه غاړې جاړې په احوال د عاشقانو سیل د واورو نه دی چې راځي د کوهې ساله د مشال ټي وي ګرانو کتونکو مینوالو ستاسو کوربه ساګر تنقیدي د خپرونې ژوند او هلې ځلې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی وړاندې کوي د مینې ډک سلامونه او احترامات د اتفاق پښتو ادبي جرګه سند غړی دی ډېر وخت د دغې جرګې د خزانچي په حیث د کشر سکتر په حیث باندې ډېر خدمات دي په کراچۍ کې ژوند کوي د بونیر د سیمې سره تعلق ساتي نن زموږ سره په ژوند او هلې ځلې په دې خپرونه کې میلمه دی ستړی مه شئ بېتاب صاحب مننه ساګر تنقیدي صاحب ستاسو د مشال ټي وي منتظمینو چې موږ به په خپل شیشه باندې د خپلو ملګرو سره معرفي کړو یو جهان مننه ستاسو مننه چې تاسو راغلی دلته نو بېتاب صاحب دا څونه وخت پکې چې ادب ته او شاعري دې شروع کړله بیا ادب ته راغلی ساګر صاحب هغه ستاسو خبره رایاده کړو تاسو وایئ چې شاعر پیدایشي شاعري جی بالکل خو د وخت د کړم مکرمو سره هغه شاعري مخې ته راشي نو باقاعده شروعات مې په 2019 کې اتفاق پښتو ادبي جرګې سره د ادب ملګرو سره شاعري خو د وړوکوالي نه کوله ټیک بېتاب صاحب کراچۍ کې ژوند کوئ ادب هم کې شاعري کې او د هغې سره سره نور څه مصروفیات دي په کراچۍ کې کراچۍ کې خو پخوا نه یو پلار مو ډېرې مودې نه دغلته وو او هغسې کاروبار شروع کړی و چې په هغه کې مصروف وو خپل روزګار کوو لږې که ډېرې ټیک مطلب هلته خپل کاروبار دی بس په هغه کې مصروف او خپله فیملي ټوله درسره هلته جی ټوله فیملي را سره کراچۍ کې او دلته د کومې سیمې سره تعلق لرئ دلته د بونیر دیوانه بابا سره هغه ډېر یاد ځای دی پیره بابا په ډاګې وله ستا نه تېرېږي دیوانه بابا لذینه بېتاب صاحب یو کلام را سره خپل شریک که ډېره مننه چې کوم ستا خوښ ساګر صاحب دغه کلام تاسو ته او ستاسو مینوالو ته ډالۍ وي چې پوهېږم چې په ما کوي ګزار کاڼي پراته دي پوهېږم چې په ما کوي ګزار کاڼي پراته دي او په لپو کې د یاره د اظهار کاڼي پراته دي ډېر ښه پوهېږم چې په ما کوي ګزار کاڼي پراته دي په لپو کې د یاره د اظهار کاڼي پراته دي او له درد سره بلد شومه نو خپل عادت یې پرېښو هغه بلی اوس هم په قطار کاڼي ډېره مننه له درد سره بلد شومه نو خپل عادت یې پرېښو په هغه بلی اوس هم په قطار کاڼي پراته دي هم شپه ده هم تیاره ده د نازونو تګ دې ورک شه هم شپه ده هم تیاره ده د نازونو تګ دې ورک شه په خیال زه په دې لاره د مزار کاڼي پراته دي ډېر ښه مننه او د کلي په کوڅو کې به په ما راورېدلو د کلي په کوڅو کې به په ما راورېدلو اوس هم را سره هغه ګلبهار کاڼي پراته دي په سترګو کې مې اوس هغه د سترګو ګاډې نشته ساګر صاحب په سترګو کې مې اوس هغه د سترګو ګاډې نشته په سترګو کې مې ستا د انتظار کاڼي پراته دي او د کاڼو کاڼو زړونو سره ژوند څه بېتابه د کاڼو زړونو سره ژوند څه بېتابه چې اوس دې هم په سیلي په مزار کاڼي پراته دي ډېر ښه د کراچۍ کې د پښتو ادب چې تخلیق کېږي که هغه نثر دی که هغه شاعري ده څه ګورئ په کم نظر چې په کراچۍ ادب ته چې هلته یو ښه کار روان دی ډېر کار روان دی که څنګه ساګر صاحب په کراچۍ کې خو داسې مشران دومره کوشش کړی دی چې نن سبا کوم نوجوانان یا موږ چې کوم کوشش کوو د هغې په هغه موږ به څه کوشش خو لکه قدم وهنه د هغې سره کوو نو امید دی چې ښه به وي او د راتلونکي وخت دپاره به یو غوره په ادب کې یو ښه کردار ثابت دی ټیک یو بېتاب صاحب یو بل کلام مینوالو ته راډالۍ که بل کلام دی چې
په هر غم رژېده لکه د کونډې ارمانونه. واه په هر غم رژېده لکه د کونډې ارمانونه، زما د داسې زړه لکه د کونډې ارمانونه. واه واړه 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 لکه د کونډې ارمانونه. واړه لکه د کونډې ارمانونه، او بې وخته را لوېده لکه د کونډې ارمانونه. ډېر ښه. نور هیڅ نه وایم یا د پښتنې خاورې دښمنه، الله دې داسې که لکه د کونډې ارمانونه. نور هیڅ نه وایم یا د پښتنې خاورې دښمنه، الله دې داسې که لکه د کونډې ارمانونه. او بنګړي پیزار رانجه او خپلې مړاوې هیلې. بنګړي پیزار رانجه او خپلې مړاوې هیلې په لږ څه غولېده لکه د کونډې ارمانونه. او بېتابه په سړک مې بیلچه پوشه خلک ولید، بېتابه په سړک مې بیلچه پوشه خلک ولید، دانه وانه پراته لکه د کونډې ارمانونه. ډېر ښه. دا و زمونږ د نن ورځې د ژوند او حالې ضلع کې د کراچۍ نه راغلی زمونږ میلمه ابراهیم بېتاب، چې زمونږ سره خپل خوندور کلامونه هم شریک کړو، زمونږ سره خپل خیالات هم شریک کړو چې ژوندي او داسې نور درانه میلمانه به راولو او ستاسو سره به یې متعارف کوو.